دوستانو بیا ښه راغلاست یاله دې ویډیو چې روغ جوړې دنده زموږ ویډیو د هوایي 20 په باره کې هوایي شل دا موبایل که تاسو وینئ دا موبایل د هوایي شل او ډېر په یو ښکلي ډیزاین بازار ته راغلی شاته 3 کامرې لري یو لینز لري او ډېر په یو ښکلي ډیزاین د دې سکرین هغه شوی دا ډیزاین شوی ده مختلف اپشن لري دلته د چپ په باره کې که تاسو هلته وینئ 980 دا چپ لري لکه قوي ترین چپ په دې کې کار شوی دی او همدا شکل دې کې نور مختلف په سر کې دي چې کامرې 2 کامرې ډیزاین شوي دي شاته 3 کامرې دي یو لینز ده لاندې یو هیډفون او د چارجر لري دلته که راسي هوایي میټ 20 پرو د دې نوم دی او دلته یې وزن و سکرین هغه لیکلی چې څومره دی ډسپلی څومره دی او ال ډي ده ال سی ډي ده کامرا چې دی د دې کامرا چې د کامرا 40 میګا پکسله ده او 40 میګا پکسله ده 8 میګا پکسله ده 60 میګا پکسله ده او د دې سپیډ چې وګورئ 2.1 د رام شپږ دی باتري هم 4200 دی دوستانو که وګورو دا موبایل چې دی لکه د دې کوم ډیزاین چې شوی ده دا رنګ خو یو ډېر ښکلی رنګ ده که تاسو ګورئ د دې شاته باډي چې ده سرامیک غوندې دی او ریټ یې 878 هیرو دی اوس راځو دوستانو په هوایي میټ 20 دا دی هوایي شل میټ د دې هغه چې دی شاته همغه رقم 3 کامرې لري یو لینز لري خپله سکرین خو شاته فنګر پرنټ هم لري یا بل په سکرین باندې او دا مخې ته یوه کامره لري نور همغه شی موبایل دی خو په سکرین کې کوم فرق نشته دی کامره کې هم چې دی دومره فرق نشته لکه فوکس هر څه ډیزاین د دې چې دی په همغه شکل دی لکه د هوایي میټ 20 پرو چې و دلته که تاسو وینئ د دې نوم دی هوایي میټ 20 پرو او وزن و هر شي کې که تاسو ګورئ په همغه شکل راغلی دی او سی ډي چې ده مثلا او ال ډي دی مثال کامرا چې ده 40 میګا پکسله ده 14 میګا پکسله ده 18 میګا پکسله ده 12 میګا پکسله ده رام سپیډ چې دی همغه 2.1 دی او 16 جی بي رام لري باتري 4000 امپیره ده اوس دوستان راځو هوایي میټ 20 لایټ د دې څه شاته فنګر پرنټ ده 2 کامرې دي یو لینز لري او د باډي چې ده په ګرد مول باندې هغه شوی ده سکرین یې لږ نور نه وړوکی دی او یو د دې کامره چې دی کامرې کې لکه صفایي کې ډېره ده خو نور لږې کامرې هغه کته ده که تاسو دلته ګورئ تصویر یې بد نه دی ډېر صفا دی او که تاسو غواړئ چې مثلا د کامرې هغه کې د دې سره هغه وکړئ د مخې کامره که تاسو وینئ دومره بده نه دی زوم هر څه ترې کولی شئ دوستانو دې موبایل چې دی لکه هوایي 20 پرو او 20 لایټ پرو او 20 میټ لایټ چې دی درې وړه په همدغه 20 باندې راځي خو دې کې بیا لږ کامرا او باترۍ او مثال ریټ مثلا که دې ریټ وګورئ 299 دی فرق کوي پکې مثال که تاسو د دې موبایلو هغه ته لاړ شئ دې انفرمیشنو ته لاړ شئ وګورئ چې مثلا د دې وزن وګورئ مثال ډسپلی وګورئ او سکرین یې وګورئ مثال کامره یې وګورئ نو په هر شي کې یو څه ناڅه فرق وي خو بیا هم که تاسو دلته ګورئ مثلا د دې بلې باترۍ چې وه هغه 400 او د دې بلې وه 4000 د دې دی 3000 200 د دې باتري دی لکه دې شیزو کې د دې فرق کې نور دومره فرق نه وي پکې او ریټ کې چې بیا غټ تعداد فرق راځي لکه دلته که تاسو وګورئ د 3200 باتري دی رام یې هماغه 4 جی بي دی بس دوستانو دا د هوایي 20 پرو په باره کې الله دې چې ویډیو خوښي لایک او سبسکرایب کړئ او لاندې کمنټ کې خپل نظر لیکلی شئ